طالب ظهیر په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله سړی په جومات کې ورسۍ ته مخامخ ولاړ وي او هغه ورسۍ کې چې کومه آینه لګېدلې وي هغه کې د سړي تصویر ښکاریږي. نو محترمه دا مکرو ځکه ده چې د سړي حضور خرابیږي، باید ورته ونه ګوري وروره. هر هغه شی چې په مانځه کې د سړي حضور خرابوي هغه علما مکرو بلي. دغې مسئلې دپاره یو څو ښه آثار هم چې راوړي دي علامه ولی الدین ابي زرعه عراقي طرح التثریب على شرح التقریب کتاب کې، اگر چې دا شافعي عالم د خو دلایل یې هلته ډېر خوندور ذکر کړي دي. موږ علما هم وایي فقها چې دا مکرو ده، خو دلایل چې خوندور دي یعنی دا اتفاقي ده هر هغه شی چې سړی له مانځه نه هغه کوي نو دا مکرو ده. لکه رسول الله سلام یو ورځ دا چپن اغوستې وله چې سلام یې وګرځو نو زر یې وویستله کلکارها لکه بدی چې کلکاره له لکه بدی چې ګڼي ویلې ورسان بېجاني یې راوړه. نو محترمه دا مکرو ده. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسه.